ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو په اګزاټ کې د پیسو تبادله ترسره کړو او همدارنګه زده به کړو چې څنګه کولی شو په یو اکاونټ کې د اکاونټ ټول حساب یوې معلومې کرنسۍ ته تبادله کړو. راځو اګزاټ خلاصوو. راځو اکسچینج ته او په دې صفحه کې د 3 په لیکلو سره د ټریجر یا د خزانې اکاونټ انتخابوو. دا ځل غواړو چې 100,000 افغانۍ ډالرو ته تبادله کړو. نو د دې کار ترسره کولو لپاره په ډیبیټ کې د پیسو مقدار لیکو او په کریډیټ کې کرنسي ډالر انتخابوو. د کرنسي د انتخابولو څخه وروسته په سلری کې د ډالرو قیمت لیکو. د ډالرو د قیمت اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. تاسې کولی شئ ګورئ چې زموږ د خزانې څخه 100,000 افغانۍ کمیږي او بیرته زموږ خزانې ته 233 ډالر اضافه کیږي چې په دې تبادله کې موږ د ډالرو قیمت 80 افغانۍ حساب کړی دی. او په ایکسچینج بینیفیټس کې تاسې کولی شئ د دغې تبادلې څخه خپل مفاد وګورئ. موږ د دې تبادلې څخه 0.44 ډالر مفاد کړی چې دغه مفاد زموږ د بینیفیټس اکاونټ ته اضافه کیږي. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولی شو چې 100,000 افغانۍ ډالرو ته تبادله کړو. بیا راځو د 3 په لیکلو سره د ټریجر یا د خزانې اکاونټ انتخابوو او دا ځل غواړي چې 200 ډالر افغانیو ته تبادله کړو. نو په ډیبیټ کې د پیسو مقدار لیکو او په کریډیټ کې تاسې کولی شئ ګورئ چې په اتومات شکل سره ډالر افغانیو ته تبادله شوه او په سلریټ کې د ډالرو قیمت اضافه کوو. د ډالر د قیمت اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولی شو چې 200 ډالر افغانیو ته تبادله کړو. دا ځل بیا راځو د زاید اکاونټ انتخابوو. زموږ مشتری زاید غواړي چې په خپل اکاونټ کې 100,000 افغانۍ اضافه کړي. زموږ مشتری زاید 100,000 افغانۍ راوړي دي او غواړي چې دغه افغانیو تبادله یعنې ډالر په خپل اکاونټ کې اضافه کړي. نو د دې کار ترسره کولو لپاره په کریډیټ کې د پیسو مقدار لیکو او په ډیبیټ کې کرنسي ډالر انتخابوو. د کرنسي د انتخابولو څخه وروسته په سلریټ کې د ډالر قیمت لیکو. د ډالر د قیمت اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته ټریجر باندې کلیک کوو او تاسې کولی شئ ګورئ چې زاید موږ ته 100,000 افغانۍ راوړي چې زموږ خزانې ته اضافه شوې او ویې غوښتل چې د ده اکاونټ ته باید ډالر اضافه شي. نو موږ 100,000 افغانۍ ډالر ته تبادله کړي چې د زاید اکاونټ ته 231 ډالر اضافه شوې او د دې تبادلې لپاره مو د ډالرو قیمت 8.7 حساب کړی. او په ایکسچینج بینیفیټس کې تاسې کولی شئ د دې تبادلې څخه خپل مفاد وګورئ چې موږ د دې تبادلې څخه 1.55 ډالر مفاد وکړ چې دغه مفاد زموږ د بینیفیټس اکاونټ ته اضافه کیږي او په آخر کې مو تشریح اضافه کړه. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره زموږ مشتری 100,000 افغانۍ راوړي او په اکاونټ کې د هغو تبادله یعنې ډالر اضافه شوه. دا ځل بیا راځو او د زاید اکاونټ انتخابوو. زموږ مشتری زاهد دا ځل غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 200 ډالر ترلاسه کړي. نو په ډیبیټ کې د ډالرو مقدار لیکو. د ډالر د مقدار اضافه کولو څخه وروسته په سلریټ کې د ډالرو قیمت لیکو. د ډالر د قیمت اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته ټریجر انتخابوو. نو تاسې کولی شئ ګورئ چې زموږ د مشتری د اکاونټ څخه 200 ډالر کمیږي او بیرته بیا زموږ د خزانې څخه مشتری ته 18,200 افغانۍ ورکول کیږي چې دغه تبادله کې موږ د ډالرو قیمت 8.7 افغانۍ حساب کړی. او په ایکسچینج بینیفیټ چې د دې تبادلې څخه تاسې کولی شئ خپل مفاد وګورئ. د دې تبادلې څخه موږ 140 افغانۍ مفاد وکړ چې دغه مفاد زموږ د بینیفیټس اکاونټ ته اضافه کیږي او په آخر کې مو تشریح اضافه کړه. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ ګورئ چې زموږ مشتری زاید 200 ډالر د خپل اکاونټ څخه وغوښتل او بیا یې وغوښتل چې هغه باید افغانیو ته تبادله او بیا یې ترلاسه کړي او د دې تبادلې څخه موږ 140 افغانۍ مفاد وکړ. بیا راځو او د زاهد اکاونټ انتخابوو. دا ځل زموږ مشتری زاید غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 100,000 افغانۍ ډالرو ته تبادله کړي او بیا یې د سلیم خان په اکاونټ کې اضافه کړي. نو د دې کار ترسره کولو لپاره په ډیبیټ کې د پیسو مقدار لیکو او په کریډیټ کې کرنسي ډالر انتخابوو. د کرنسي د انتخابولو څخه وروسته په سلریټ کې د ډالرو قیمت لیکو. د ډالر د قیمت اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر زاهد یا هم پر ټراک باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې زموږ مشتری زاید غواړي چې پورتنی حساب د سلیم خان په اکاونټ کې اضافه کړي. نو په دې صفحه کې د سلیم خان اکاونټ پیدا کوو او د سلیم خان پر اکاونټ باندې کلیک کوو. په دې شکل سره تاسې کولی شئ ګورئ چې د زاید د حساب څخه 100,000 افغانۍ کمیږي
او بیا بیرته د سلیم خان اکاونټ ته 231 ډالر اضافه کیږي چې په دې تبادله کې موږ د ډالرو قیمت 8.7 حساب کړی او په ایکسچینج بینیفیټس کې تاسو کولی شئ د دې تبادلې څخه خپل مفاد وګورئ د دې تبادلې څخه موږ 1.50 ډالر مفاد وکړ چې دغه مفاد زموږ بینیفیټس اکاونټ ته اضافه کیږي او په اخر کې مو تشریح اضافه کړه د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولی شو چې د زاید د حساب څخه 100,000 افغانۍ ډالرو ته تبادله او د سلیم خان په اکاونټ کې اضافه کړو چې د دې تبادلې څخه موږ 1.50 ډالر مفاد وکړ راځو ریپورټ ته او په دې صفحه کې تاسو کولی شئ ګورئ چې موږ د ټریژر څخه 100,000 افغانۍ ډالرو ته تبادله کړې بیا مې وروسته په ټریژر یا خزانه کې بیا 200 ډالر افغانۍ ته تبادله کړې او بیا د هغه څخه وروسته زموږ مشتري 100,000 افغانۍ راوړې او ویې غوښتل چې د اکاونټ ته په مقابل کې باید ډالر اضافه شي د هغه څخه وروسته بیا زموږ مشتري زاید راغی او ویې غوښتل چې د خپل اکاونټ څخه 200 ډالر ترلاسه کړي او بیا یې وغوښتل چې دغه ډالر باید افغانۍ ته تبادله او ده ته ورکړل شي چې له دغه تبادلې څخه موږ 140 افغانۍ مفاد وکړ او په اخر کې زموږ مشتري زاید وغوښتل چې د خپل اکاونټ څخه 100,000 افغانۍ ډالر ته تبادله او د سلیم خان په اکاونټ کې اضافه کړي چې د دې تبادلې څخه موږ 1.50 ډالر مفاد وکړ او په دې ځای کې تاسو کولی شئ د نن ورځو معاملو څخه خپل مفاد وګورئ نن موږ د معاملو څخه 140 افغانۍ او 3.50 ډالر مفاد وکړ پر یوې کرنسي باندې کلیک کوو او په لاندې برخه کې تاسو کولی شئ هغه معاملې ګورئ چې د هغو څخه موږ ډالر مفاد کړی وي د لاندې معاملو د راپور ایستلو لپاره پر پی ډي اف باندې کلیک کوو د دې صفحې څخه بیرون وځو راځو وروستۍ برخې ته څنګه کولی شو په یو اکاونټ کې ټولې پیسې یوې کرنسۍ ته تبادله کړو نو د دې کار ترسره کولو لپاره راځو اکاونټس ته او په دې صفحه کې د صراف یا د مشتري اکاونټ انتخابوم د احمدي پر اکاونټ باندې کلیک کوم او ریپورټ ته راځو تاسو کولی شئ په دې صفحه کې وګورئ چې زموږ د صراف په اکاونټ کې 2021 ډالر دي او په خپل حساب کې افغانۍ نه لري نو زموږ صراف غواړي چې د خپل اکاونټ څخه ټول ډالر افغانۍ ته تبادله کړي نو د دې کار ترسره کولو لپاره ایکسچینج ته راځو او په ډیبټ کې د پیسو مقدار لیکو د پیسو مقدار د اضافه کولو څخه وروسته په سیل ریټ کې د ډالرو قیمت لیکو د ډالرو د قیمت اضافه کولو څخه وروسته ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو او تاسو کولی شئ ګورئ چې زموږ د صراف د اکاونټ څخه 2021 ډالر کمیږي او بیرته بیا زموږ د صراف په اکاونټ کې 1,04,616 افغانۍ اضافه کیږي چې د دې تبادلې لپاره موږ د ډالرو قیمت 8.7 حساب کړی دی او په ایکسچینج بینیفیټس کې د دې تبادلې څخه خپل مفاد کولی شئ وګورئ دې تبادلې څخه موږ 1,421 افغانۍ مفاد وکړ چې دغه مفاد زموږ د بینیفیټس اکاونټ ته اضافه کیږي او په ډیټیلز کې تشریح مو اضافه کړه د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسو کولی شئ ګورئ چې موږ د 1,421 افغانۍ په مفاد سره د احمدي په اکاونټ کې ټولې ډالر افغانیو ته تبادله کړې راځو ریپورټ ته او اوس تاسو کولی شئ ګورئ چې د احمدي په حساب کې 1,04,616 افغانۍ دي او د احمدي په حساب کې ټول ډالر صفر شول د ایگزیکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ د ایگزیکټ ویب سایټ او یا هم د ایگزیکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ